Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va apprendre aujourd'hui 3 verbes en français. سلامونه ملګرو ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. نن په فرانسوي ژبه کې 3 اړین فعلونه زده کوو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ هغه فعلونه چې په er باندې پای ته ورسیږي د لومړۍ ډلې فعلونه دي. دا فعلونه هم په er باندې پای ته رسیږي، یعنی د لومړۍ ډلې فعلونه دي. لکه څنګه چې هغه نور فعلونه چې په er باندې پای ته رسیږي په نورمال حالت کې کاریږي، دا هغه ډول نه دي. دا چې ولې دا هغه ډول نه دي او دا فعلونه په کوم ډول باندې کاریږي، راځي چې په ګډه زده کړو. نو د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ. زه له تاسو یو غوښتنه کوم، هغه دا چې کچېرې تاسو فکر کوئ دغه درس ستاسو لپاره ګټور تمامېږي او تاسو ترې نه ګټه اخلئ یا پوهیږي چې یو بل چاته هم دا ورسیږي، هغوی به هم له دې درس نه ګټه واخلي. نو یوازینۍ غوښتنه چې زه له تاسو کوم هغه دا چې دا ویډیو او سره نورې ویډیوګانې چې ستاسو خوښیږي او تاسو ترې نه ګټه پورته کوئ، کولی شئ چې ویډیو خوښه کړئ، له ملګرو سره یې شریکه کړئ او خپل اندونه او نظرونه را سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. دا په دې معنا نه ده چې زه تاسو ته وایم چې دا ویډیو نشر کړئ او ویډیو خوښه کړئ یا خپل اندونه یا کومنټ راته ولیږئ چې زه پرې خوشحالیږم. نه، دا په دې معنا نه ده. دا په دې معنا ده که چیرې دا ویډیو تاسو په هره ټولنیزه رسنۍ کې ګورئ، نو که چیرې تاسو دا ویډیو لایک ورکوئ، خوښوئ یا یې نشر کوئ یا یې کومنټ یا نظر لیکئ، نو دا د دې لامل کېږي چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي، هغوی ته هم وړاندیز شي. نو ځکه زه له تاسو دا یوه هیله کوم چې زموږ یوازینی هدف او موخه همدا دی چې هغه ملګري دوستان چې غواړي په فرانسې کې ژوند کوي او غواړي فرانسوي ژبه زده کړي، هغه درسونه چې موږ یې راوړو چمتو کوو یې تر هغوی ورسوو، مرسته ورسره وکړو. که چیرې تاسو غواړئ په دې مرسته کې له موږ سره شریک شئ، نو تاسو یوازینی کار چې کوئ ویې کوئ هغه دا چې دا ویډیو خوښه کړئ او تر نورو ملګرو ورسوئ. نو زه خوښ یم چې تر نن ورځې پورې زموږ سره په یوټیوب کې 500 نفر پوره شو او همدا ډول په ټیک ټاک کې که څه هم په زرګونه نفر دي ماشاءالله. نو په فیسبوک پاڼه زموږ نوې جوړه شوې ده. په تېره فیسبوک پاڼه کې له موږ سره ډېر نفر او ډېر ملګري وو، خو په دې فیسبوک پاڼه کې څوک نشته را سره. له تاسو نه هیله کوو چې له موږ سره په فیسبوک پاڼه کې ملګري شئ. نو ډېر نه غږېږم، که څه ما ډېرې خبرې وکړلې، خو دا هغه خبرې وې چې باید کړې مې وای. یوه هیله ده، یوه غوښتنه ده، یو خواهش ده له تاسو ټولو ملګرو. نو راځئ چې درس شروع کړو. د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ. ملګرو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ هغه فعلونه چې په er باندې پای ته رسیږي د هغوی ترمینیزون تاسو ته معلوم دی، یعنی وروستاړی تاسو ته معلوم دی چې کوم وروستاړی ورته اضافه کیږي چې er ترېنه له منځه ځي. د er په ځای باندې د لومړي شخص لپاره یعنی د خپل ځان لپاره کاریږي، د دوم نفر لپاره لکه ته اس کاریږي، د دریم نفر لپاره چې هغه دی هغه هم یوازې او کاریږي، او د موږ لپاره او ان اس کاریږي، او ستاسو لپاره او زد کاریږي، او د هغوی لپاره چې جمع دي او ان تی کاریږي. نو راځئ چې دا توپیر په څه کې دی هغه وګورو. کله چې یو فعل په ژي او er باندې پای ته رسیږي، یعنې د لومړۍ ډلې فعل دی، نو نورو ته همدغه ډول کاریږي لکه څه رقم ته چې دا نور ترمینیزونه دي چې تاسو یې ګورئ دلته. او یوازې توپیر کوي هغه په نو کې توپیر کوي. موږ ټولو ته کولی شو چې ووایو دا ډول ووایو، تلفظ یې کوو je change, tu changes, il change, elle change, nous changeons. دلته چې کله موږ رارسېږو موږ نشو کولی چې nous changeons په ډایرکټ په او باندې ولیکو، یعنی یعنی ژ او ولیکو. که ژ او موږ ولیکو دلته ژ بیا د ژ غږ نه ورکوي، بیا د ګ غږ ورکوي. نو همدا لامل دی چې دلته کې موږ مجبور یو چې یوه او ورته اضافه کړو، او ان اس ورته ولیکو چې تر څو دا ژ د ژ غږ ورکوي. مثلا nous changeons مونږه بدلوو، je change, tu changes, il change, elle change, nous changeons. چې کله موږ nous changeons ته رسیږو دلته د ژ نه وروسته او راځي، او چې کله راشي ژ بیا ژ نه تلفظ کېږي، بیا
گی تلفظ کیږي بیا ګې تلفظ کیږي دا ډول. راځي چې بل فعل تشریح کړو. هغه فعل چې په سی او ار باندې پای ته رسیږي هغه دا ډول تلفظ کیږي. لانسه. لانسه فعل یعنی غورځول یا اچول. دا دوه ډول معنا ورکوي دسي. Je lance, tu lances, il lance, elle lance, nous lançons. Nous lançons ته چې کله رسیږي کله چې د سی له توري وروسته موږ دوه وایل توري ولرو نو دا سی بیا د سی غږ ورکوي کني پرته د دې په هر حالت کې بیا د کې غږ ورکوي. هغه کوم دوه توري دي ا او ای دا دوه توري چې کله راشي د سی غږ ورکوي نو پرته د دې ټول بیا د کې غږ ورکوي. دته چې کله موږ نو تر رسیږو نو موږ یو او لرو چې دلته زموږ کې ته بدلیږي همدا لامل دی چې موږ باید سی سی دیل ولیکو. دلته سی سی دیل څه دی؟ سی سی دیل په فرانسوي ژبه کې هغه سی ته ویل کېږي چې لاندې لکې ولري یعنی لکېدار سی. لکېدار سی لکېدار سی ته سی سی دیل ویل کېږي. همدا سی چې په هر ځای کې وي په هر حالت کې وي د سی غږ ورکوي نور غږ نه بدلیږي. پروا نه کوي چې لمخې بیا هر تورې راشي نو دا بیا خپل غږ نه بدلوي. نو همدا ډول vous lancez, il lance, elle lance. نو یوازې توپیرونه همدغه وو. نو کچېرې تاسو غواړئ دا ویډیوګانې همدا ډول موږ نور هم دوام ورکړو دا تر تاسو ورسوو نو تاسو کولی شئ له موږ سره پاتې شئ. تر بیا تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.